طالبان ولې خلیلزاد ته فریاد کړی؟ طالبان ولې ژاړي او افغان ځواکونو باره کې څه ویلي دي؟ ملامت څوک دی؟ ویډیو ګورئ چې په هر څه خبر شئ. ګرانو لیدونکو السلام علیکم. یوې بلې ویډیو ته درته ښه راغلاست وایم. کله چې امریکا سره د اوربند خبرې روانې وي هغه وخت کې امریکا طالبان مجبوره کړل چې باید له خبرو مخکې اورکم وکړي. اول خو طالبان د جنګ کمولو ته نه راضي کېدل، خو د امریکا له طرفه ډیر فشار د دې لامل شو چې طالبان اورکم وکړي. خو کله چې د اورکم وخت په ختمېدلو بار افغانستان حکومت او نړیوالې ټولنې او ټول ملت په طالبانو غږ وکړ چې اورکم ته دوام ورکړي. افغان حکومت ټولو نظامي ځواکونو ته امر وکړ چې هیڅ چیرته دې عملیات نه ترسره کوي او دفاعي حالات دې غوره کړي. خو د اورکم د نیټې د ختمېدلو سره طالبانو خپلو حملو ته سخت زور ورکړ. بیا هم نظامی ځواکونه دفاعي حالات کې وو، خو کله چې د نظامی ځواکونو حوصله ختمه شوه او یعنې یې مرګوني هوایي بریدونه پیل کړل، نو امریکایي ځواکونو ته یې وویل چې تاسې خو تړون ته ژمن نه یې او په موږ مو هوایي بریدونه کړي. امریکایانو ورته وویل هغه بریدونه موږ نه بلکې افغان ځواکونو کړي دي. طالبان عجیبه خبرې کوي. تیرو 45 ورځو کې په افغان ځواکونو 4500 بریدونه ترسره کړي دي، هغه نه یادوي. خو کله چې افغان ځواکونه پرې بریدونه وکړي بیا ژاړي. نو استاذه بیا د طالبانو د سیاسي دفتر استازو د افغان سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد ته شکایت کړی چې افغان ځواکونه پرې هوایي ځمکني بریدونه کوي او په ارام یې نه پرېږدي. طالبانو خلیلزاد ته په تنده لهجه ویلي دي چې وروستیو اونیو کې زموږ د تلفاتو کچه لوړه شوې او که چیرې افغان ځواکونه پر موږ باندې بریدونه ونه دروي د سولې تړون به لغوه کړو. طالبانو نږدې یوه میاشت مخکې هم افغانستان کې د غوث ملاتړ ماموریت عمومي قومندان ته ویلي وو پر موږ هوایي بریدونه مو د سولې له هوکړې سره خړونه ده. خو میلر ورته ځواب کې زیاته کړې وه چې دا بریدونه موږ نه بلکې خپل افغان ځواکونه یې کوي، ځکه د دغو سرتیرو وړتیاوې له بل هر وخت زیاتې شوي دي او کولی شي چې په هره شیبه او هر ځای خپل اهداف په نښه کړي. تازه د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ویلي دي افغان حکومت دې د بندیانو خوشي کولو پروسه چټکه او افغان سرتیري دې له خشن او غوسهناک حالت ووځي. خو افغان حکومت بیا د بندیانو چټک خوشي کول د طالبانو له لورې د تاوتریخوالي کموالی او اوربند تامین پورې مشروط کړی دی. هغه څه چې طالبان رد او ویلي دي چې اوربند معقوله غوښتنه نه ده. درنو لیدونکو ډیره مننه چې ویډیو مو تر پایه ولیدله. که ویډیو مو خوښه شوې وي لایک یې کړئ. که د زلمی خلیلزاد د دې اقدام په اړه او طالبانو په اړه کوم نظر لرئ زموږ سره یې حتما شریک کړئ. د لا ډېرو ویډیوګانو د لیدلو لپاره زموږ یوټیوب چینل سبسکرایب کول درنه هیر نشي. تر بلې ویډیو الله مو مل شه.